اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، تمه ده چې تیر درس مو زده شوی وي. په تیر درس کې تاسو ته د هرم تعریف، د هرم ډولونه، د هرم نوم ښودنه، د هرم مساحات، حجم او مثال باندې تاسو ته معلومات درکړل شول. په ننني درس کې غواړم تاسو ته د هرم راست او د ارتفاع له مخې د هرم ډولونه در وپېژنم او په اخر کې د هرم یو خاص ډول هم تاسو ته معرفي کړم. د هرم راست له هغه ټکي څخه عبارت دی چې په هغه کې د هرم د جانبي سطحو راسونه سره متقاطع وي، یوځایي. لکه په دې شکل کې دغه تور رنګی ټکی، دغه ټکي کې د ټولو جانبي سطحو راسونه سره متقاطع دي، نو دا ټکی د دې هرم راس بلل کېږي. د ارتفاع له مخې هرم په دوه ډوله دی: قایم هرم یا عمود هرم، دوهم مایل هرم یا کوږ هرم. قایم یا عمود هرم له هغه هرم څخه عبارت دی چې په هغې کې د هرم له راس څخه ارتفاع د قاعدې پر سکل مرکز باندې عمود وي. سکل مرکز د شکل هغه منځنی ټکی دی چې په هغې کې ټول وزن راجمع شوی وي. او مایل یا کوږ هرم له هغه هرم څخه عبارت دی چې په هغې کې د هرم له راس څخه ارتفاع د قاعدې د سکل په مرکز باندې عمود نه وي رسم شوي. لکه په دې ځای کې فرض کړئ چې دغه د دې قاعدې سکل مرکز دی. دلته لیدل کېږي چې د هرم له راس څخه ارتفاع په یو بل ټکي باندې عمود رسم ده، نو ځکه وایو چې دغسې یوه هرم ته مایل هرم وایو. تاسو په یاد ولرئ که چیرې په یو هرم کې ټولې وجهې یا ټولې سطحې زوزنکا ډوله وي، که چیرې په یوه هرم کې ټولې وجهې یا سطحې زوزنکا ډوله وي، په داسې حالت کې هرم ته څه وایو؟ ناقص هرم. څه ورته وایو؟ ناقص هرم ورته وایو. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو زده شوی وي. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د مخروط تعریف او د هغې اړوند نور معلومات درته وړاندې کوم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم.